سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجن. مسلمانان ورونو الله تعالی دې تاسو مونږ ټولتنا راضي سي. دا والجار الجنوب او وصاحب بالجنب الله تبارک وتعالى مونږ ته وای تاسو د ما عبادت کوئ، شرک مکوئ او مور پلار سره احسان کوئ، قرابت پالي، خپلولي وپالئ، یتیمانو باندې شفقت رحم وکئ، او مساکینو باندې صدقات وکړي. دی ګاونډي مسله لا یاد کړه والجار ذی القربا او ګاونډي ک نږدې وي ک قرابت والا وي، والجار الجنوب او ک ګاونډي لري وي، تاسو وګټول سره احسان وکړي. بل حکم الله ذکر کو وصاحب بالجن، یعنی معنا دا احسنوا بالصاحب بالجن، تاسو احسان کوي دغه انډیوال سره بالجن به چې تاسو په څنګه کې ده. ایدین مراد څوک مراد ده چې وصاحب بالجنب، ایدی مختلف تفاسیر دي. یو خدا دا رفیق په سفر، هغه سړی مراد ده چې ستان دیوال وي په سفر کې، چې سفر کې د کوم سړی انډیوال وي نو الله مونږ ته حکم وکوي د خپل انډیوال سره خپل ملګری سره په سفر کې دې سره هم احسان کوه. وصاحب بالجنب دا مراد کې دي. دویم قول دا چې وصاحب بالجنه مراد دا متعلمین او محصلین مراد دي. دا صاحب بالجنه د خپل منځ کې ځکه دوی په یو مسلک کې سره شریک دي چې علم او تعلم دا خپل انډیوالان دي څنګه ملګری دي. نو الله وی او محصلینو تاسو یو تر بل خپل منځ کې سره احسان کوي. وصاحب بالجنه دغه محصلین مراد دي. یا دینه مراد وصاحب بالجنه مراد محصل او استاد مراد دي، یعنی طالب او استاد او عالم مراد دي، او محصل او استاد مراد دي. ځکه دا استاد او شاګرد او استاد دا انډیوالان دي او صاحب بالجنه دي، خپل منځ کې دوی تعلق لري په تعلیم او په تعلم کې. نو الله استاد ته وایي چې ته احسان شاګرد سره کوه، شاګرد ته الله وایي چې ته احسان خپل استاد سره کوه. یا د صاحب بالجنه مراد خزه مراد ده. الله مونږ ته وایي انسانانو تاسو احسان کوئ د صاحب بالجنه سره، خپل کور والا سره، خپل خزه سره تاسو احسان کوئ. یا د صاحب بالجنه د کورنۍ غړي مراد دي چې تاسو د خپل کورنۍ غړو سره احسان کوئ. دغه مسله باندې دا یو هر یو بحث ده. که صاحب بالجنه کزو خاوان سي دي احکام نو دا بل چې وي دا د جای نه ده، او دی باندې خو بیا شپې ورځې تیریږي کله کزو د احسان د کزو د خاوان منځ کې کوم یو ده، او کله محصل او د استاد منځ کې یا د استاد او د محصل یا د محصلین خپل منځ کې دا مراد نو دا یو مزید بحث تا وسره مم دا چې کله زه په محصل او د استاد پرونق باندې او په طریقه باندې بحث وکم، زمونږه د پوهنتونونه د دغه برخې نه زما په نظر باندې عاجز دي ډیره. د صاحب بالجنه که شاګرد او استاد مراد سي د دغه احکامونه مونږ ډیر سره د په انزوا کې نو دې باندې خپل یو قص کړی ده چې یو ښه بحث به وکما چې استاد او شاګرد احکام چې شي دي او وخت څنګه سره تیر شي او څنګه آداب او لحاظ کوي. زما خپل نظر شخصي نظر ده چې زمونږ استادو د پوهنتونونه د دغه برخې نه ډېر پاتې دي، د احکامو د استاد او د شاګرد نه هغه مراعات نشي کېدلی دلته، یا کینا یا کېدی نشي. خو چې هر څه ده او دا مې وعده ده چې په دې باندې بحث کول غواړم. اوس اوږد بحث ته ما مطالعه نه ده کړې. صاحب بالسفر که صاحب سفر مراد کړی سي ملګري انډیوالان تاسو یادېږي مسافر کوم محصلین دي د کمرې کې خپل ملګری سره الله وی یو تر بل انډیوالي کوي،
نو احسان سره کوي. بیمار وي بیمار پورسي وکا دته تکلیف د چا کپڑے جامې ته ورته ومنځه احسان ور سره کوي. د ملګری سره بد اخلاقی مکوي غوسه یو تربله مکوي. کله محاسنین په یو کوټه کې وخت لري شو شغب دی نه کوي یو مطالعه کوي او بل موبایل غږی یا صاحب بالجمدات چې هغه خپل سندري وي او هغه بیمار د غریب دیغه پلار مور مړ دي او د لګي خپل خواهشات مطرح کوي نو دا احسان نه د صاحب بالجم سره. صاحب بالجم دا چې ته خواهشات پرې دی د ملګری هغه کوم ضرورت دي هغه مطرح کوي. نو الله مقتدس ویلي چې تاسو احسان د صاحب بالجم سره وکړي. محاسنین چې په کمرو کې اوسېږي په کار د یو تربله ډیر احسان وکړي مراعات وکړي لحاظ وکړي. که یو ته تکلیفي په کار د بل ور سره درگذري وکړي یو ته مشکلات وي نو بل په کار د خیرخواهي ور سره وکړي او دا څنګه چې دغه عادي مړه ده او ته ورته موبایل سندري غږی نو دا نه انسانیت ته نه احسان د صاحب بالجم سره. او دا ډیر عادت او ډیر آداب او که احترام غواړي په کار د چډیر خیرخواهي او تربل سره وکړي. وابن السبيل دی وابن السبيل کې اختلاف د دینه څوک مسافر کوي لیکن راجح روایت دغه ده چې وابن السبيل علاوه چې تاسو احسان کوي دی وابن السبيل سره یعنی دی ملما سره دینه مراد ملما ده. دا ملما باندې مې لږ بحث کول غواړم. ملما دته لغت عربي کې ضيف وایي. ملما ضاف یضيف ضیافت میلان ته ویل کیږي او ملما هم مایل کیږي او چا طرف ته هو النازل بغیره للاکرام والاحسان. ملما دته وایي چې نازل شي په بل کور باندې لپاره د اکرام د تعظیم د لپاره او د احسان د لپاره چې تور سره احسان وکړي. ملما دته وایي. اصل کې د ضیافت حکم سنت د موږ په مسلک باندې د احناف په مسلک باندې ضیافت سنت ته خو سنت د ابراهیم علیه السلام او ټول انبیا په دې مکلف دي. دا سنت ابراهیمی دا خاص کر سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه هم ضیافت کړی ده دا سنت ده. خو د حنابلو په مسلک باندې میلمستیا دا واجب ده او فرض ده. دا حکم سو ملما حکم خداغه سوچ ضیافت او ملمستیا دا فرض ده. د حنابلو په مسلک د موږ په مسلک باندې دا واجب ده سنت ده. خدا ملما دي لپاره احکام چې ملما به څنګه اول چې ملما کله هم راځي دغه ملما به اجازت غواړي. یو کور ته چې راځي دا ملما به اجازت غواړي. اول په ملما باندې دا واجب دي چې دای به بغیر د استئذان بغیر د اجازت نه داخلي. دا اجازت به اخلي او سلام به هم اچي. کچیرته سلام وانه چو د تاسو کوی چې ورته ته واپس لارسه سلام واچو غنه بعد به راځه. استئذان به هم کوي اجازت به هم کوي سلام به ماچي. وس سلام مختکی او که اجازت نه اول د سلام واچي غنه بعد اجازت ورکړي. خو د اجازت د عرف او د عادت سره مخالف کیږي. کله استئذان اجازت مثلا په دروازې ټکول سره وي اجازت غوښتل نن سبا نو بیا دلته کې د سلام ضرورت نشته ځکه سلام خو په انسان اچول کیږي او دلته کې انسان نشته ده. کله کله په आवाज سره کیږي او پلان یې راوځه او کله په ټالۍ سره کیږي کله په موبایل سره کیږي. خو استئذان به کوي خامخا ملما بغیر د اجازت نه کور ته نشي داخليدلی. او مسله واضح شو کدا ملما د پلار ولی نوي ورور دی ولی نوي اقارب دی ولی نوي زوی دا په بل کور کې مور وسیږي دغه زوی به هم په دغه مور باندې بغیر د اجازت نه داخليږي. تاسو به ځکه درغلي چې دا مولا نادره خبره ده. رسول الله ته یو سړی راغی ویا رسول الله زه اجازه غواړم وې په کور کې مې واځي مور د وزي خادم بیا مې اجازه غواړم. رسول الله بیا به اجازه غواړي. وینه یا رسول الله اجازه رښتیا غواړم. رسول الله ورته وایي ته دا غواړي چې خپل مور بربنده وګوري وینا نو اجازه غواړه. که زموږ استاد کورونه کې ورور داخليږي په زنانو باندې کور ته داخليږي نو خپل اجازه د هر عرضه د ټوخی کو د څه وټوخي قدام یو استئذان ده الته خلک خبر سیخه وټ په وچه لکه یو غل کپلار وی چې د داخليږي نه ټوخ کوي نه आवाज کوي الته کې یو زنانه وی لور دی ولی نه وی او هغه بربند وی یا بل
بعض اعضاء لوټوي نه تا ته خوند درکوي او نه هغې غلور ته وایي چې خدای دې غرق کړه په دغه کار باندې ته خو پلاره مې داسې سړیتوب خو زده کړه وایي که نه وایي نو بغیر د اجازت نه شي داخلېدلی مېلمه یې کار څوک وي یو وارې به اجازت غواړي سلام به ماټې ښه کله چې مېلمه داخلي د وابن سبیل نه مېلمه مراد ده کوربه خو به خامخا ورسره ملاقات کوي دا استظام کې لږ پاتې کېږم اجازت بعضې خلک چې غواړي که نه چې یو وارې موبایل ورته شروع کړي هغه یې جګ نه کړي بیا پسې وکړي بیا به پسې کوي که نه کوي دا زموږ لحاظ نشته اول به دا استظام په داسې وخت کې وي چې تا ته معلومات چې دې سړی خو په دې وخت کې مصروفیت نه لري ویده خو به نه وي په مانځه خو به ولاړ نه وي موږ تاسو د مانځه سره د خلک ډېر ناشنا دي ډېر منځونه خوند نه ورکوي نه د جماعت با چې د طبیعت سکر موبایل راواخلي هله بیا چې جګ نه کړي یو پاو دیدم هغه یې ورباندې چې ما موبایل کا او تا را جګوه هم نه او خپل انسانیت ته نه ګوري چې دا ما څومره اداب کړي دي یو سړی چې اجازت غواړي که دروازه ټکوي که ټوخهار کوي که اواز کوي دومره به د یوه اجازت او د بل اجازت منځ کې فاصله وي چې خوړونکی د ډوډۍ نه فارغ شي اودس کوونکی د اودس نه فارغ شي لمونځ کوونکی د لمانځه نه بیا به دویم استئذان کوي بیا به دویم اجازت غواړي ما په خبره پوه شوم که دغه سړی په یوه اجازت هم را خبر نه سو دویم اجازت هم را خبر نه سو څو کرتو پورې به اجازت غواړي درې کرتو پورې چې سړی را خبر نه سو که نه وایه ته به ځې ښه درېږې به نه قرآن پاک هم په دې باندې ګواه ده احادیث د رسول الله هم ګواه دي یو ورځ رسول الله یو صحابي ته راغی نو هلته سلام په استئذان رسول الله غوښتی سلام یې اچو اجازت یې پس سلام وکړه السلام علیکم ادخلو دا صحابي دا اورېده ښه غلی سو ورو یې ویلې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته بیا رسول الله ویل السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ادخلو بیا ځان سره ویلې وعلیکم السلام ورحمة الله ورو یې ویلې رسول الله نه اورو درې کرته چې ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان صحابي ورپسې منډې کړې یا رسول الله زه په خپل حاضر یم ښه وی ما خو درې کرته سلام واچو چا جواب رانه کوي یا رسول الله درې واړه مې جواب درکړی ده خو ما دا غوښتل چې ستا د خولې نه په ما دعاګانې او رحمتونه نازلېږي او ستا دعاګانې ما په حق کې قبلېدې ما ځکه جواب پټ کاوه چې مکو رسول الله ډېر سلامونه او رحمتونه را باندې نازل کړي او دعاګانې راته وکړي ځکه مې جواب نه درکوم دې وجه نه نو درې کر سلام سړی واچي په درېیم ځل دروازه خلاصه نه سوه مېلمه ته څوک راوړو ته نو زه واپس ښه په دروازه کې به کینې نه قرآن په دې ګواه ده چې کینې به نه په دروازه باندې چې ولا کله اوغو لاړ سم ها چې تر څو راوتی نه که قرضدار وي قرضداري نه درکوي او قدرت په قرض ورکولو لري بیا کوی سي الحاح کوی سي مبالغه کوی سي چې په دروازه ورته کینې ښه زما په خبر ان شاء الله پوه شي که قرضدار سړی وي قرضدار کېناستی سي چې قرض غواړي لیکن دغسې مېلمه نسي کېناستی چې درې کرته اجازت تا ته میلاو نه سو نو زه پې باندې ښه اوس یو سړی سلام نه چې قولا که اواز باندې استئذان غوښته دوسر اوازونه به نه کوي چې کله ټول خبرې دومره اواز به کوي چې دا کور والا یې واوري که ټکهار کوي د دروازې دا دروازه به ماتوي نه چې تیږه ورته راخیستې ده ټک ټک دا خو انسانان خو وحدت پیدا کوي او موږ ته قرآن ویلي چې تاسو نه چا اجازت غوښته استئناس الفت به کوي نو ته چې دروازه اوس ماته داسې ټکوي نو ما ورته حشر به بېګا ته څنګه یې سره نو دومره تیزوالی به په دروازې ټکولو کې هم نه وي دومره تیز اوازونه به هم نه وي که په اوازونه یې کوي په موجوده دور کې په موبایل باندې اجازت غواړي چې زه ولاړ یم بهر نو داسې مه کوه چې یو کاټ کېږي او بل بیا پسې کوي ښه اوس خو چې نه کوي خو یا به ویده وي زه یا به مصروف وي یا بل کار دغه ته خو یې پرېږده ته که دا ډوډۍ نه خو دې فارغ شي که نه نو درې کرته به مسلسل ته ټلیفونه که دومره فاصله به ته ورکوې زه نه ډوډۍ خوري نه خو تا غواړي نه نو بلا غواړي چې ورځې ډوډۍ هم نه خوري اودس هم نه کوي مونځ هم نه کوي خو تا ټلیفون هم نه جګوي ښه پوهېږي چې دروازه هم فلانی راته ټکوي خو نه دې غواړي نو بیا څه کوې چې ورځې دا خو بیا استئناس نه ده الفت ته ولې انسانان په حرج کې واقع کوي چې داسې اخلاق دې ولاکې کړي چې خلک دروازه درته کوراو کړي بیا مه ورځه که نه سزا درې کرتونه اخوا که اجازت میلاو سو
نو چې اجازت ملاو سو ملما سره موظف یعنی قربا موږ تاسو قربا ورته وي عربي کې موظف ملماستیا کون کې سړی څنګه ملاويږي زلک چې تاسو ان شاء الله د دې به سبا بحث وکم چې ملما قربا به څنګه ملما سره ملاويږي ملما به څنګه کیږي څومره پورې به کینی او څومره مصرف ورته وکي دا قربا ملما لپاره سبب ان شاء الله وایم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. یا الله په دې مجلس باندې هزار بار رحمت او عافیتونه نازل کړي. دې مجلس ټول مقاصد شرم سره فرو وګرځي. دې فتنو دور د اعلی جدید اثر فتنو ظالمانو من ټول ته امان نصیب کړي. الله ټول حرکات سکنات اقوال پر خدای صاد رضا لپاره وګرځي. الله زموږ ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف. یا الله په کوم قول په کې ستاره رضا او خدای موږ ټول ته توفیق مزید نصیب کړي. دغه ته دی ملګری او زدکون کی محصل دا موري مریض ده او والد سے محترم وفات شوی ده په اخلاص سره دعا وکړه چې الله پلار مغفور او مرحوم وګرځي. یا الله تی والد سے محترم مغفور او مرحوم وګرځي. اهل قبور کو عذاب فرحت کی درجات علی و تنزیل کی او موري بیمار ده الله د امراض ظاهره او باطنه او نمو سره او شفاء کامله عاجله مستمره دائم او نصیب کی. الله مسبب الاسباب ته خدای ته اسباب د شفا مهیا کی. الله تعالی ارحم الراحمین په حال رحم کرم کی. دی مجلس کې څوک بیماران لري الله د امراض ظاهره او باطنه مون سره او شفاء کامله عاجله مستمره دائم او نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم.